يعلم اني منه بريء لا قولن ما لم يكن ولا ان انا انكرت ما يقولون لا تصدقوني. کچره ز انکار وکم دا خبرنا چې داخله کی وای نو تاسو زما تصدیق نه کوئ او زبر رښتینی ما اولا ان اقررت بما يقول الناس والله يعلم اني منه بريء. الله ته پته راځي زره دینه بیزار ما زره دینه پاکم نو تاسو بر دې خبره تصدیق کوئ. او بیا ما سوچ کاو چیرې د یوسف علی السلام د پلار سنمو هغه نوم زمان را سر نیر شو د غم او د خفګان د وجنه. بیا می دا ویل چې زما حال او تاسو حال پشان داغه ابو یوسف د یوسف علی السلام پلار سویلو فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. او بیا زه یو طرف ته لاړم او پریوتم جړل می نبی علیہ الصلات والسلام ته داسې کیفیت او حالت شروع شو چې دا وحی راتللو کم کیفیتو. نبی علیہ الصلات والسلام په ځان باندې خپل صادر راچولې دی. وحی چې ختم شولا د نبی علیہ السلام تندې مبارک پړخېدو او د نبی علیہ السلام کیفیت بداو نو که سخت د یخنۍ ورځ به هم د نبی علیہ السلام د تندې مبارک نه بو خلیصه سیدلې. د نبی علیہ السلام دغه اوخه غضبا چې هغه به د هغه د وزن د وجنا پزمکه سره چوش ولا پزمکه بکین استلا او دومره با عظیمه د وزن والا. الله رب العزت فرمای انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. د ثقيل په باره کې علما دا ذکر کوي چې ثقيل معنی مبارکون، ثقيل معنی کریم، ثقيل معنی ليس بخفيف او ثقيل معنی دا چې ظاهری وزندار وا قیامت کې به هم وزندار وي او هغه وزنداری داوا چې او خبر په ځای باندې کې ناستلا. نبی علیہ الصلات والسلام چې څنګه هغه کیفیت لري شو نماته ابشری عائشہ زیر قبول کا الله ستا صفائی راولې غلا وای ما او دا یقین چې الله به زما صفائی را لېږي او دا نبی علیہ السلام ته بزله کې الله واچي وਹੀ خفیبی یا و نبی علیہ السلام خوب ویني دا مې خیال کې مندراتل چې الله به قران را لېږي تر قیامت باغل استل کېږي او یو وਹੀ مطلوب هغه ګرځي. نو بیا چې کله نبی علیہ الصلات والسلام دا زیر ما ترا کو مور راتوي پاسا او د نبی علیہ السلام شکریا ادا کا وای ما هغه غوسه او خفګان ما والله لا اقوم الیه الله مې قسمی نبی علیہ السلام ته دې ټیم کې نه پاسم زه هغه ذات ته پاسم چې کوم ذات زما صفای راولې غلا. تاسو ټول ز بدنامه کړیوم، تاسو ټول دا خیال دې دا کړی دي او زه صرف د الله حمد بیانوم چې الله زما صفای راولې غلا. د سورۃ نور دا آیاتنا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم یقینا آکسان چې راتلی کړي په دروغ باندې تاسو نه دا په دروغ باندې دا وړل تاسو نه. نبی علیہ السلام راوته دا آیاتونه ولوستل او دا غینه پس چې کم کسان په دې کې ملوثو مستح ابن اساسا، حسان ابن ثابت، حمنه بنت جحش چې دوی پکې حدن والے شوی دي اتیا دوری دوی ته ورکړې شوی دي د دې تاریخ مطابق. هر چې کم دا مشر عبد الله ابن ابی ابن سلولو د حد د سزا قتلو نبی علیہ الصلات والسلام دته سزا نه د ورکړي ولی الله کریم فرمای لهم عذاب عظیم عادل له عذاب دا هم معمولی د مسلمان نه کوم خطا وشي دا غوی د معاف کولو او دا غوی نه د خطا د رجولو طریقه ده او در پر عذاب عظیم دی او د قتل سزا ور دي ظالم لپاره. نبی علیہ السلام ته من زګه کړي وا چې خلک به محمد خپل ملګری وجني صلی الله علیه وسلم. چې کله نبی علیہ السلام دا صفائی بیان کړه دا غې نه پس عبد الله ابن ابی بسر نشو چتولې دا چې به ګرځیدو ذلیلا او چې کله به خپل قوم کې خبرم کولا د خلکو ول سپقونه په خلکو کې ورکول چې تا غسړې تعداد کړی دی دا دی ویلې دي هیڅ حقیقتو نو. نبی علیہ الصلات والسلام عمر ته وی عمر تا ټیم کې ویلو چې دی او وجنا کما هغه ټیم کې وجلې د وسډله ټپلا او د وسلوی شان جوړ شوی وي اوس که چاته اشاره کې نه د وجلو ته تیار دی
بلکې خپل زوی نبی علیہ السلام ته فرمایي الله رسول کستا خوخوي چې زه تاسو خپل پلار سر پیش کم زبدا حکم نبی علیہ السلام وینا ظاهری بیان نبی علیہ السلام هغه سره درگذري الله ول عذاب عظیم تیار کړی دا د نبی علیہ الصلات والسلام د زندګۍ هغه پړاو الله د سورۃ نور د آیاتونه د 11 آیات نه تر 15 آیات پورې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم یقینا آکسانو چې راتل لیکړي په دې دروغ باندې عصبه منكم دا یو لوی ډله د تاسو نه لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم په دې د شر ګمان مکوئ دې کې تاسو خیر دی څنګه احکامات نازل شو عائشہ رضی اللہ عنہا شان نازل شو د نبی علیہ السلام د صداقت اطمینان ولی نبی علیہ السلام دومره پریشانی برداشت کولا کہ نبی علیہ السلام د ځان نه وحی جوړول یو میاش پورې نبی علیہ السلام ولی دومره تکلیف او مشقت او تهمت او د هر څه برداشت کول خدا د الله حق رسول له ترسو پورې چې الله حکم نه را لګلې تر هغه پورې دې ځان نه سنشي ویلې دې کې خیر کثیرو چې الله رب العزت د خپلو قرآن په حکمتونو نکات باندې خپويږي الله کریم دی دا زمونږ د پاره د نبی علیہ السلام د شفاعت ذریعہ وګرځي تاسو د ټولو د پاره چې کم کسان ناس دي او دا اوري الله رب العزت د تاسو د ناس قبول کړي او الله رب العزت دې پرز د محشر باندې زمونږ د پاره د نبی علیہ السلام د شفاعت ذریعہ وګرځي دا صحابه او دا انبیاء او ټولګي محفل الله رب العزت دې زموږ هغه نصیب کی الله دې زموږ د عقیدو د نظر اصلاح کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر گران محترم اوریدونکو کو دو حضرت العلامہ مولانا عبدالوکیل سے دو سیرت النبی په موضوع دا یو دیشم نمبر درس چې په مقام سوګندی جامع مسجد کې په 21/10/2011 کې شوه د دې ملاوي دو پته ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د سیرت النبوی د دروس مبارکونا دا یو درشم درس دے د ذی قعدہ میاش درشتم تاریخ او 1432 ہجری دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مدنی دور د شپږم کال حالات شروع په دغه شپږم کال کې چې کومه غزوې شوې په هغه غزو کې یو غزوه الحدیبیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور عمره وی لکه څنګه چې امام بخاری امام مسلم دا روایت ذکر کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام سلور عمره کړې وی یو عمره چې وا د ذی قعدہ په میاش کې آغا د حدیبیه عمره وا د حدیبیه چې کوم صلح شوه په هغه کال باندې هغه د پاره نبی علیہ السلام تلو درېما بیا پراتلون کې کال کې او درېما عمره هغه بیا په ذی قعدہ کې د جعرانه مقام نه چې کله غنیمتونه د حنین تقسیم کړي دي نو نبی علیہ الصلات والسلام دغه عمره کړي وا او یو عمره نبی علیہ السلام د حج سره یو ځای کړي وا سبب د دې غزوې سو نبی علیہ الصلات والسلام سره کسان ملګری سمرو او نبی علیہ الصلات والسلام ځان سره هدايا سمره روانه کړي وي سبب داو چې کله غیر چاپیره فتوح اسلامیه شروع او شیو د مسلمانانو جذبې چتېدل او پزړونو کې خیالات تیرېدل چې داسې موقبم الله راولي چې کم زین خلکو مونږ را استلی او هغه ته واپس لاړ شو دغه اسناو په دغه حالاتو کې نبی علیہ الصلات والسلام خوب ولیدو نبی علیہ الصلات والسلام
خوب لیدلې چې زتلم بیت الله ته عمره کوم چا سر ویختو اړکړي دي او چا سرونه خرولې دي نبی عليه الصلاة والسلام چې کله دا خوب صحابه ته واورو نو ډیر زیات خوشاله شو او د نبی عليه الصلاة والسلام خوب چې پاغه کې څه شکم نشي کېدلې ځکه د انبیاء خوبونه هغه وحی وی نو نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام سره اراده وکړه غیر چاپیره څخه کسان د نبی علیہ الصلات والسلام سره تیار شو نبی علیہ الصلات والسلام تقریبا سوار لسو ملګری دي صحابه دي نبی علیہ السلام سره د یو روایت مطابق دیار لسوا پینځل لسوا اول لسوا دا سلور قسم روایت راغلی دي زیات راجح او صحیح او غره هغه د سوار لسو روایت دی نبی علیہ الصلات والسلام د ځان سره اسلحه نه راغسته چې کما اسلحه په جنگ کې استعماليږي غشي لیندې حولون او ډالون غنو عام د مسافر چې په عربو کې کما اسلحه وا کم سامان بو نبی علیہ الصلات والسلام هغه حالت سره روان شوی دی د دې لپاره چې خلکو ته دا خبره ښکار کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام د جنگ په اراده نه روان بلکې په دې نیت باندې روان دی چې د بیت الله تعظیم وشي نبی علیہ الصلات والسلام د بیت الله د تعظیم لپاره چې کله نبی علیہ الصلات والسلام یو لار کې او قبیله راو چته شوی دا لار کې څه کسان راغلي دي لکه زهری دا ذکر کوي چې نبی علیہ السلام کله عصفان مقام تر ورسېدو نو بشیر ابن صعفان الکعبی دیو سره مخامخ شوی دا الله رسول دا قریش دی استاسو دا راوتلو په باره کې دوی اوریدلی دي نو دوی ځان سره اوخان اسونه دار روان کړی او د پړانګانو شرمخانو سرمنی اغوستي دي او دا قسمونه خوري چې تاسو مسجد حرام ته نشي دنه کېدلې دارن خالد ابن ولید چې دلا اسلام نو قبول کړي آغا قراء الغمیم مقام تراغله او 200 شاه سواران نظام سره تیار کړی دي چې مسلمانانو ته دا ښکار کوي چې دی بیت الله ته نشي داخله دي نبی علیہ الصلات والسلام هغه فرمایي چې زه جنگ د پاره نیم راغله لیکن وای چې څوک ما د دې بیت الله نه منکې نو الله مې قسم وی چرته ما سره دوی په دې خبره باندې جنگيږي نو زما دا سر بل تنین جدا شي لیکن موږ د خپل مقصد نه رستو کېدل والا نه یو مطلب دا دی چې اسلام پر خودلو والا نه یو او دا به یو پیری خامخا موږ راځو بیت الله ته بدل نکیږو زه پوری چتلی دي سنیت المرار یو مقام دی چاغه تر رسیدلی دي د نبی علیہ السلام او خوا قصوا داغي نمو نو هغه اوخه کین استل چوش و په ځای باندې نتنلا لکه ساروی چې لټ شي نو صحابه ویل خلعت القصوا د دې خوې خراب شو بیکار شولا قصوا اوخه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي ما خلعت وما هو لها بخلقنا ولكن حبسها حابس الفيل نه د دې خوې خراب شوی دی او نه دا بیکار شوی دا او نه دا د دې عادت دی لیکن دا گیر کړی دا هغه گیرون کی د اتیانو کم ذات چې هتیان بن کړیو او هغه مخ کې حرام ته نو پرخي نو دام سی چلے الله رب العزت په حکم باندې دا ناس ترا بیا نبی علیہ السلام فرمایي قریش بنن زمانه سخصلت او خو نه غواړي چاغه کې د الله رب العزت نافرمانی نوي او پای کې صلی الرحمی وی نو هغه وز دوی ته ورکوم او دوی سره وزو پاغي باندې واحدکم بیا صحابه ته تاسو دلته پړاو کې کوشش نبی علیہ الصلات والسلام ته صحابه د الله رسول دا خدا سے زیاده دلته وبنيشتا سوار ل 115 کسان چې وځي کیو وبنوي نو هغه لپاره گزاره ډیره ګران وي دلته یو زوړ کویو قلیب نبی علیہ الصلات والسلام یو صحابی تخپل هغه همسا ورکی یا وړه نیزا یا نبی علیہ الصلات والسلام په خپل راضی
او داغي په غاړه باندې او دس کوي او هغه اوبا کوي سره شامل حال کوي. صحابه چې کوم لګي اوبوي پای کې اته موږ اول راځتلې وي هیڅ هم پکې پاتې شوی نو. نبی علیہ الصلات والسلام چې کلا هغه اوبو د او دس سره شریکی کړی نو هغه کوئی داسې د جوشیدلې داسې وبېرا خټ کېدلې دي را برشوي دي چې دا سوار لسو کسانو سکلی وبته ډکولې بیا نه ختمې دي. نبی علیہ الصلات والسلام او صحابه دغه ځکه پړاو وکړو. د بودیل قبیله د بودیل ابن ورقه د خزاعه قبیله اگر علی او د نبی علیہ السلام نے تپوسونه شروع کړ وای ته دلته سره راغلی او پس اراده راغلی. نبی علیہ السلام فرمای انما جاء ظاهرا للبيت ومعظما لحرمته. زد بیت الله زیارت لر راغلی ما او د عزت او حرمت د پار راغلی ما د جنگ په اراده باندې نه مراغلی. دی لاړل قریش ته وای یا معاشر قریش انکم تعجلون علی محمد وان محمدا لم یأتی لقتال انما جاء زائرا. اے قریش تاسو ډیر تلوارګندی ای پاسونم کسان کینولی جنگ ته تیاری ای. نبی علیہ الصلات والسلام خراغله صرف د بیت الله د زیارت د پاره د دې عظمت د پاره او دې زمونږ د جنگ د پاره نه راغله پقلار شي او دې سره د سره مجنګيږي او ورته داسې چریم نشي کېدلې. فوالله لا يدخلها علينا عنوه ولا تحدث بذلك عن العرب. زمونږ په الله قسم محمد دې ته نشي دن کېدلې. خلق به چې ګورا دوی باندې ناسا پورلو مکه ته دن شو. نو دا خزاعه قبیله د نبی عليه السلام خیر خوایي لټولا مسلمانانو که مشرکانو هغه د نبی علیہ السلام خیر خواهانو. بیا دوی مکرز ابن حفص ابن اخیف دای اولیگو نو چې کله دې روان دي نبی علیہ السلام اولیدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هاذا رجل غادر. دا یو ډېر غدار انسان دی. چې کله خبره وکړلې د تیم دغه جواب ورک کمی چې بودیل ته ویلو ته دیم قریش ته واپس شو چې نبی علیہ السلام جنگ د پاره نه راغله صرف د بیت الله د زیارت د پاره راغله دي. بیا حلیس ابن علقمه یا ابن زبان لګلې هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کله خبرې کړې نو دا حلیس ابن علقمه داسې خلکو چې دوی به د هدايا او ډېر عزت کاو. کوم اوخه هغه به حرم ته روانه وا او دوی به اولیدلانو داغه د وجه نه په دوی ډیر غټ اثر کېدو. چې ډیر روانو نبی علیہ السلام صحابه ته تاسو د اوخه رواني کوي چې دی وویني ځکه دینه و دوی متاثر کېدل چې دی سردار هغه اوخه اولیدلې هغه تعمیرونه چولی شيو او د دې پاتې کېولو نه په دغه ځای کې کمزوري شیم وي. نبی علیہ السلام خاتم نزدین شو واپس رالی ویل چې ګور هغه دومره عزت کوي د بیت الله چې کوم هدايا دي او ظالمانو تاسو دی بند کړی دي دا تاسو زیاتې کوي د نبی علیہ السلام او دغه ملګرو سره. قریش ہوتے انت یا ربی الله علم لک ته باندې چې ته په خبرونو پیری راستامون نه منو. یو قول مطابق کوئی دا حلیز غصه شو ویل یا معاشر قریش والله ما على هذا خالفناكم ولا على هذا عاهدناكم. مونږ تاسو سره په دې قسمونه نه دي کړی نه سره مونږ وعده کړی دي. آیا سد عن بیت الله من جاء معظم له. آیا د بیت الله نه باغ څوک تاسو منه کوي چې هغه خو تعظیم کوونکې راغلي کدورا نولې بیزتی کوله ټیک ده. تاسو سره چې مونږ ملګرتیا دا معاهدې دي قسمونه دي. والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وما جاء له او لان فرن بالاحابيش نفرت رجل واحد. هغه ذات میرے قسمی چې زما ساده په لاس کې را یا خو محمد او داغه ملګری پرې دی یا به زو زما ملګری دی یو سړی په شان تاسو نه جدا شو
هغه یو ته داسې مکه مون خیر خپل مشوره کو تلک صبر وکا. بیا نبی علیہ السلام ته عروه ابن مسعود الثقفی ولېګو. نبی علیہ الصلات والسلام هغه سره دغه څه خبره وکړلې او واپس شوه. او چې کله د خبره د نبی علیہ السلام خبره واوریدلې نو خپل قوم تراله ورته تاسو ته پته را چې تاسو یو بچی هم زکه دی راغوي په خاندان کې یو د نکانو نه او داوی په نسب کې راغله وجودا خو عزت تاسو سره خیر خوای د پار راغلم خو چې کوم حالت ګورم نو پاغي کې داوی د طرف نه زیاتې نشته لري. بیا نو دا عروه ابن مسعود چې کله ته د خپل قوم ته خبرې کړې دوی په سلام مشوره باندې لګلو. نبی علیہ الصلات والسلام سره د خبرې راغلې وي. هغه خبره داوی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی تاسو رسول پار راغلی. نبی علیہ السلام یې خو د بیت الله د زیارت د پاره ورته دا قریش را پاسېدلی دي او جنگ ته تیار شوی دي. نو کچرته کې تاسو دوی سره جنگيږئ او دوی ټول تاسو ختم کړئ نو دا چرته کې تا اوریدلی دي چې سړی خپل قوم استیصالو کې ټول ختم کی او کچرته دا سینوی جنگ شروع شي نو دا سره تخکاری چې تاسو سره دا او شاب الناس راغلي دي څه ګډ وډ خلک تاسو سره غلي دا بدر نه او تختی आवाज به دې پری دا سه مکوا د قریش مقابله ته مودريګا. چې کله دی عروه ابن مسعود دا خبر وکړه ویا محمد او اجماعت او شاب الناس ثم جئت بهم الى بیزتک تا هغه مختلف ګډ وډ خلک راوسته دي چې خپلوانو سره په قریشو سره په مقابله کې دی وستان او تختی. ابوبکر صدیق ولاړو هغه ورته امسس بدر اللات ډېره سخته خبره وا ډېره جوړه خبره وا. ویته نبی عليه الصلاه والسلام ته داوای چې دی بدن او تختی انن کشف عنه اي مونږ به انن کشف عنه مونږ به نبی عليه السلام نه تختو. دته پوسو کو چې دا څوک دی چې خبره ما ته وکړه. نبی عليه السلام فرمای ابن ابي قحافه دی دا ابوبکر صدیق دی. اور وای ابن مسعود وی کستا په ما باندې مخکینی احسانات نه ما به جواب درکړې استاد هغه احسان بدلدار چې زه بچب شم. بیا خبره شروع شولا څه خبره کوي دا ګورا خپل قوم سره مو جنگيګا کته ختم کینو دام آر دی او کته خاطر غیر شو شاید د ملګری تختی او تا ته مینت کوم د الله سره وګت کو دی ګیره د نبی علیہ السلام ته الله نږدې کول. د نبی علیہ السلام په خوا کې مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ هغه ورته ام سے کیا دکا عن وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل الله تصل الیک لاس دې بند کا مخکې داغنا چې تا ته واپس د درتلو بیانوي دا لاس بتا ته دروچت بیان نشي کړي د نبی علیہ السلام ګری ته نږدې کو کاټي د توري ولا پرې خدلا هدیه ته وای حکما افوزک واغلظک تا هلاک شي سمرا سخت زبانه سمرا سخت زړې د سوق دی هغه پاسله کې پټو چې کوم هغه ظاهری ځانې دا کړو بدل کړو. نبی علیہ السلام او خندل ودا عروه دی نبی علیہ السلام او خندل ودا مغیره دی او استاو را چې کوم دی مغیره ابن شعبہ نو دیته یو قدر تا چې کوم پلان کې کار کړو هغه اوس موږ داغي یو قسم له جواب لورکو پیغورنه ولا ورکلې په جاهلیت کې سو کو جلی دی د چانه مالا غستو. د دسم نبی علیہ الصلات والسلام خبر وکړلې چې زره جنگ د پارانیم راغلې او زره غلم د دې د پارا چې بیت الله زیارت وکم او عمره وکم واپس بزم. دا عروه ابن مسعود ثقفی را واپس شو او قریشو د په انتظار ناستو او چې تاسو کوی څنګه چلو ورته ما داسې خلق
په دنیا کې چرته نه دی لیدلی لا يتوضا الا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقا الا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيئا الا اخذوه دو وې زدا قریش زدا کسرا سره داغه په بادشاہي کې ملا شوی ما زدا قیصر خواته تلما زدا نجاشی خواته تلما هما داسې یو بادشاہ نه دی لیدلې چې داغه سره ملګری دومره محبت کې سمره چې دې انسان سره لا يتوضا الا ابتدروا وضوءه دې او دس نه کوي مگر خلق منډوي د دود او دس هغه ابوتا چې هغه په ځان په سراغ کې ولا يبصقوا بصاقا الا ابتدروه توکان چې نبی عليه السلام لاري توکینو دي ور منډه کوي چې څوک په ځان پسې دغه توکان راخ کې او د نبی عليه السلام یو وخت غورځيږي هغه دی راو چت کړي یا معاشر قریش انی قد جئت کسرا فی ملکه وقیصر فی ملکه والنجاشی فی ملکه زړه کسرا بادشاہ خواتا داغه بادشاہي کې قیصر بادشاہ خواتا نجاشی ته تلما و انی والله ما رأيت ملکا فی قومی قد مثل محمد فی اصحابه د الله په ذات مې قسم وی محمد چې ولګرو ته څومره ګران دي دومره یو بادشاہ ما ګران نه دی لیدلې چې کله نبی علیہ السلام خبره کوي دوی وته وګ دی عزت سره نظرونو چتکړي وی او د نبی علیہ السلام په خبره باندې ځان قرباني دا خبره وته دی عروه ابن مسعود وکړلې خودی نه تیارې د الله خبره ته چې نبی علیہ السلام پریدي نبی علیہ السلام خراش ابن امیہ الخزاعی دل خپل او خور کو چې تورشا او دې سردارانو د مکی ته وایا چې نبی علیہ الصلات والسلام د قتل قتال په اراده باندې نه راغلي صرف د عمره په نیت باندې راغلي کله چې دی ور نږدې شو هغه ظالمانو هغه اوخ په تور باندې واله او د دې قاصد د قتلولو اراده وکړه وسکسانو منکل چې سو قاصد نه وجني نبی علیہ الصلات والسلام پدیم سو اونویل بیا هغه سکسان را لګری سلويخ کسان دي یا 50 کسان دي چې تاسو غیر چاپیره د نبی علیہ السلام د لخر نه تاویږي او که څوک هم دا سیولې د ناغا نبی علیہ السلام صحابه لاړ لغه ټرونیول نبی علیہ السلام ته چې پیش کړ نبی علیہ السلام هغه معاف کړل وځي تاسو چې کم گزارونه کړی دا غي مو تماشو کړلا ځکه نبی علیہ السلام اوخه چې په دغه ځای ناس تا نبی علیہ السلام یې حابسها حابس الفیل دا الله بند کړی دا نو چې کم جائز شرطونه وی زب هر سمنم ترسو پر چې بیزتی د الله د دین او د بیت الله پکې نوي بیا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ راو وختو وی زماده خبر د قریش او مشرانو ته ورسوا ورشا عمر فاروق وی د الله رسول انی اخاف قریشا علی نفسی وليس بمکه من بني عدی احد من بني عدی احد الله رسول زره قریش نه په خپل ځان باندې یریګما او ته زما دشمنی د دې کافرو سره معلومه ده چې ما دوی سره څومره په ځل کې بغض ده حسد ده دشمنی ده او زما قوم بني عادي اغم نشته چې ما بیا اخلاص کی او زما ز په دوی باندې مخ نه وینم زما تاسو ته داسې یو سړی او خیم چې هغه ډیر عزتمند دی په دې مکی والا باندې زمانہ وسوک دی عثمان ابن عفان نبی علیہ السلام عثمان ابن عفان راوختو رضی اللہ تعالی عنہ آغه اولګ ابو سفیان تا او اشراف د قریش ہوتا چې دوی ته دا خبر ورکړي چې نبی علیہ السلام د جنگ د پاره نه راغلي انما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته زره بیت الله زیارت د پاره او د عظمت او عزت د پاره راغلی ما عثمان رضی اللہ تعالی چې کله مکی ته نږدې شوی دی ابان ابن سعید ابن العاص دای ملا شوی دی هغه ځان سره په خپل سورلې باندې کینولې دی
او خلکو ته چغوي چې دته زماره طرف نه امان دی دته بسوک سنوای ورسېدو هغه قریش مشرانو ته سردارانو ته او د نبی علیہ السلام پیغام ورته پیش کو او وی ټیک د مونږ واوریدل لیکن دراتلو اجازه هغه ته نه ملایږي و ان شیتا ان تطوف بالبیت فتوفو کستا خوخی نو ته ځان له طواف وکا لیکن هغه مونږ نه پریدو هغه ما كنت لافعل حتى يطوف بي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سې چری نشي کېږي چې زره طواف وکم تر سوچ نبی علیہ السلام نوی راغله او دې خبرو اترو کې هغه سره ایثار شو ټیم ډیر تیر شو خبر را ورسېدو چې عثمان رضی الله تعالی قریش شهید کړي نبی علیہ الصلات والسلام په دې خبر ډیر زیات پریشان شو نبی علیہ السلام فرمایي بایعونی راځي ما سره بیاتو کې دی ونه دلان د کیناستو د کیکر ونوا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي بایعونی علی الموت تاسو ما سره بیعت وکي نو نبی علیہ الصلات والسلام سره خلق بیعت کو په مرګ باندې په مرګ بیعت شوی کنه د عثمان په بدلی غستلو باندې شوی دواړه قول راغلي دي صحابه وی فبایعنا بایعهم رسول الله سلام علی الموت نبی علیہ السلام صحابه سره بیعت کړه په دې خبره باندې چې تاسو به ما سره په مرګ باندې بیعت کوئ مرګ نه بنرستو کیږي هغه سوار لسوا کسان یو کس را پاسی یو کس پکې نه پاتې شوی سوا د یو منافق نه جد ابن قیس اخو بنی سلمہ د وخی د شاته پټ شوی هغه نه را پاسې منافقو نور هغه سوار لسوا کسانو نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو ور نبی علیہ الصلات والسلام عثمان غنی په مکه کې خو خوشاله او خو بیغم ناس دی او دلته کې سوار لسوا صحابه او هر صحابي هغه ولی صاحب الکرامت او صاحب العزت خامخا دی نه په کشف معلومول شي چې عثمان غنی ژوند دی او نور ته دا الهام کیږي ترسو پورې چې دغه څه قاصد نه راغلی یا نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین نه راغلی که نبی علیہ السلام ته را پته لګیدلې او د بل نږدې کلی د حال نه خبرېدلې نو سوار لسو کسانو سره د لاس ملاولو داوینه په مرګ بیرته غستل دې څه مطلب خو نبی علیہ الصلات والسلام عالم الغیب نو د خپل شاګرد د حال نه خبر نو و یره پیر تر مرید د ارادوم پته لګي دا عجیب پیر دی یا خدا وایا چې د الله له خودتوب صفات دی چې الله ته پته لګي ها دویم د وسوسو پته شیطان تم لګي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان او د انسان پر غونو کې چلی پشان د ویني باندې دا پیر بیا شیطان ورته وای هم کافر دی یا وزان ته الله او هم کافر دی چې څوک د دې داوی کوي چې د خلکو د ظلمونو د حال نه خبريږي نو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دوینه لوز اغسته په اخر کې خپل لاس راغست وای هاذا ید عثمان دا د عثمان غنی لاس دی خو داغه د طرف نه نبی علیہ السلام په خپل بیعت کوي او دغه خبره وا چې کله عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ معمر دی بوډا دی او ناس دی یو رافیزی را لے اغا دو علی رضی اللہ تعالی تفضل قائلو او دو عثمان غنی داغه دو باغبانی اعتراضونه کول نو یو اعتراض داو که وزستان اسو تا پوسنو کم ویکوا وی عثمان غنی پا جنگ بدر کے حاضرو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرمائی چننا وی اللہ اکبر ما شان علی سلوی شان دے دا علی عثمان غنی نو هغه حاضرو په جنگ بدر کې بیا وی په جنگ احد کې عثمان غنی تختیدلو دا عبد الله ابن عمر ذکر کوي بشک هغه صحابه ټول یو طرف ته تلو دیم وسره یا الله اکبر علی رضی الله تعالی په زبان ناس ورته ولاړو بیا وی چې دا صلح حدیبیه بیعت الرضوان چې کېدو پاغی کے عثمان غنی حاضر ہو عبداللہ ابن عمر فرمائی چھ نا اللہ اکبر
علی رضی الله تعالی دې کې ما زیرو سلوی شان دې علی حالانکه درېمه درجه خود عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا او دې د علی رضی الله تعالی عنہ تقدم قائل په عثمان غنی باندې فاسدو نو عبد الله ابن عمر ورته کینا هر چې جنگ بدر او پای کې عثمان غنی هغه باندې د نبی عليه الصلاه والسلام لور واده او رقیه رضی الله تعالی عنها بیمار وا نبی عليه السلام یا وته پات کیږي یا بز پات کیږي نو ته پات شه طالب اجر د بدری صحابي او چې کله د جنگ بدر د فتح خبر او زیر راتو مدینه ته عثمان رضی الله تعالی د خپل بیبي د رقیه رضی الله تعالی د کفن دفن نوزګار شوی دغه عذر د وجه نه پات شو نبی علیہ السلام ته پای کې حصہ ورکړو په مالی غنیمت کې احد کې کو صحابه تلی یو طرف ته نو شیطان چغواله وا او به همت شیو الله فرمای ولقد عفا عنکم زماره په خپل ذات قسمی ما تاسو عفو کړي ما تاسو ته بخنه کړي دا ما معاف کړي او هر چې دارا چې سولې دی بیا کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لا تراغسته وی هاذا ید عثمانو دا عثمان فضرب باحدى يديه على الاخرى باحد يديه على الاخرى یو لاس نبی علیہ السلام بلغ اخلاص کوي دا لاس د عثمان دی نو خپل لاس د عثمان د پاره بهترو د نبی علیہ السلام لاس د عثمان رضی الله تعالی عنہ د پاره د نبی علیہ السلام دا جوابونه زکه وزا صرف اعتراضات د ذکری په صحابه باندې داغه په جوابات باندې سوچنه کې دغه صحابه چې کله بیعت کاو اولنې انسان چې نبی علیہ السلام سره په مرګ باندې لاس ملاو کړیو هغه ابو سنان الاسدی رضی الله تعالی عنہ اولنې صحابي په ځای کې نبی علیہ الصلات والسلام چې کله عثمان غنی را واپس شو خبر دروغو خط شي دی وجلې دی سواق پس بیا قریش او سہیل ابن عمر د بنی عامر ابن لؤی قبیله یو سردار یو مشر اغیر اولیگو او دوی ورته ورشه د محمد صلی الله علیه وسلم سره که صلح کیږي نو خبره وسره وکا خو لیکن په صلح کې دا شرط د مخ کې نواورا چې دوی وسکال مکی ته نه دن کیږي حرام ته نه دن کیږي خلق دا کسی موږ نشو برداشت کولای چې خلق سبا دا خبره بیانې چې وګوره مکی ته ناصاف دن نشو په زور ورغلی سہیل ابن عمر راله نبی علیہ الصلات والسلام چې کله ولیدو نبی علیہ السلام فرمائے قد اراد القوم الصلح دې قوم وز د صلح اراده کړی دا او سهل الامر سہیل سهل ویل کی اسانتیا ته ان شاء الله تاسو کار آسان شو راله کې ناستو خبره اترې کې دلی خبرو کې جوړ راله او دین نوبت خبره اورسیدله چې کاتب راوغاړي لیکلو کې په دې خبره باندې چې سکل به عمره نو واپس کیږي مکه حرم ته بدوی نه داخليږي بلکې الله برازي اوله خبره بداوي چې لیکل شروع کېدل عمر فاروق او ټوپل ابو بکر صدیق قال راله وای علی صاحب رسول الله ایدا انسان د الله رسول دی کنه د نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه قال بلا ابو بکر صدیق وای بشکا یا الاسنا بالمسلمین ایمون مسلمانان یو کنا موحدین یو کنا بشکا علیسو بالمشرکین ادا مشرکان دی کنا بشکا فعلما نعطي الدنيا في ديننا ولمن کمزور تیا په خو په خپل دین کې مونږ ولې بیا راسي کمزوري خبره چې مونږ بسکل نزو بل کله دی خو خبر مونږ منو ابو بکر صدیق ته یا عمر الزم غرضه اے عمر ددو پلاس کې لاس ورکا فإني أشهد أنه رسول الله زدا گواہی کوم چې د الله رسول له تاسو غاړي وټي وای دې ټیم کې دا خبره مکوا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطر علی اخو جلالی خوې والا علست برسول الله ایت دا الله استاد یې کنه نبی علیہ السلام به بشکا اولسنا بالمسلمین من مسلمانان موحدین یو کنه به بشکا دوی مشرکان دي کنه بشک فعلم علامه نعطي الدنيا ولمن کمزور خبر بیا خپلو
نبی علیہ السلام فرمایا انا عبد الله ورسوله، زه د الله بنده یم، د الله استاد ما، او زه چې کم کار کوم د الله په هغه خودنه باندې کوم، د ځان نه کوم. عمر فاروق دا خبرې کړې وي، رسول بیا په دې دومره خفاو وای فما زلت اصوم واتصدق واصلي واعتق، همیشه به مې روزي نیولې، صدقې، منځونه، غلامان بیا آزادول، چې دا خبرې ما ولې کړې. الله رب العزت زما ظلم مطمئن کو چې دا خبرې ما کړې وي د دین د پاره، غیرت اسلامي د وجه نه مې کړې وي، سم منافقت نزله کې نو. خو ما چې اسلام په هر ځای کې عزت والا وي او دې چاته سرخ کته نه کی او غخ کته نه کی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې دا ویلي چې حرم چې د بیت الله بی عزتی پکې نه وي، د دین اسلام بی عزتی پکې نه وي، نو خبره به قبلو ما. او پدې کې حکمتونه ډیرو چې پاغه الله رب العزت د الله رسول په دل عمر فاروق ذهن هغه تلانه رسیدو. لیکل شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راغوښتو، ورته اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، اولیکا بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه اولیکا. سہیل ابن عمر وی لا عارف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم، بسم الله هم نه پیجنو. جاہلیت په دور کې وجه څخه خط لیکونو بسمک اللهم به لیکو، بسم الله الرحمن الرحیم دا شی مونږ ته نه دی اورېدلې. هغه خبره ولي کې چې مونږ په پویګو. نبی علیہ السلام اكتب بسمک اللهم، وزا دغه ولي کې دې چې سوي فكتبها، هغه ولي کو. بیا نبی علیہ السلام فرمائے اکتب هذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ سہیل ابن عمر، دا هغه چې صلح پکړي محمد او چې دا الله رسول له د سہیل ابن عمر سره. دا سہیل بیا وی لو شهدت انک رسول الله لم مقاتلک، کوم دا گواہی کولې چې ته الله پیغمبر نه مونږ تاسو جنگي ګولې، رسول الله ټکه ودی کې نه لیکي. نبی علیہ السلام فرمایي الله ته پته ده چې الله رسول یم، تاسو می منئ او کنه منئ، لیکن چې کله په دغه باندې جوړ راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اولیکا هذا ما صالح علیه محمد ابن عبد الله سہیل ابن عمرو، دا هغه چې صلح وکړي محمد ابن عبد الله د سہیل ابن عمر سره، رسول الله ملیکا. هم دا خبره وا چې کله د علی رضی الله تعالی عنہ مقابل کې څه خوارج را پاسېدل او یره د خبره مونږ نه منو، ولی وېده یو دار چې حکم مقرر کړی دی، بل دار د خپل نوم د امیر المؤمنین ټکی لر کړی دی، بل دار جنگ کړی دی او غنیمتونه وینځي نه دي دا کړی حاصل کړي. عبد الله ابن عباس فرمایي ما اولګه دې سره یو څو خبره کوم، ورلې دی ډوړی تناستو شپږ زره کسانو، دا غي سره خبرې اترې شروع کړلې. ما پیژنې وته نبی علیہ السلام د تر بچي خدي پیژنو، ورته ک تاسو کم اعتراضات تاسو وایي، زمونږ دا اعتراض دی چې د جنگ کاونو وینځي غلامان ولې جوړ نکړل، بل دار د خپل نوم امیر المؤمنین ولې لری کوي، او دا خبرې وکړلې. هغه ورته وایي بل حکم مقرر کړی دی، هغه کړه دې درې خبرو جوابونه زدر کم، تاسو به خپل خبر نه واپس کیږي. او بالکل دې ارچ د علی رضی الله تعالی حکم مقرر کولو. الله کریم فرمایي چې د یو خزو خاون په میس کې اختلاف راشي، فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، لدې لپاره یو فیصله کون د خزې د طرف نه، بل سړی د کور نه نه، نو د یو بزعی او د یو نکاح متعی په باره کې انسان حکم مقرر کول شي، فیصله کون مقرر کول شي، نو د وینو د تیولو د پاره او د غیر د بندولو د پاره که حکم مقرر شي په دې کې څه حرج دی؟ هغه ته دا صحیح شول استاد، دا خبر حل شو، هغه بالکل حل شو. بل دار حرم کې انسان سخکار قتل کی، الله فرمایي په دې باندې فیصله کوي زوا عدل منکم، دو حاکمان چې دو کسان چې خاوندان د عدل او د پوی وستا سونه، نو دیو د ښکار د ویلو د تیولو د پاره حکم فیصله کولی شي، انسانانو د ویلو د تیولو د بندولو د پاره انسان نشي. دا مسله حل شوه. او تاسو دویم دا خبره کوي چې وینځي جوړې نه کړلې، تاسو دا خو خوي چې عائشہ امهات المؤمنین تاسو وینځي شي،
کافران کېږي په دې باندې نو دا تاسو خو یو وینا نو دا غوځه په دې کې وینځي غلامان دا په خپل میاس کې سر جګړه راغلی و او هر چې دا خبره چې د ځان امیر المؤمنین لري کنه ولدي امیر الکافرین دی دا د حوارجو اعتراض چې د ځان د امیر المؤمنین ټکي لري کو د صلح د پاره د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره دوی چې امیر الکافرین شوه هغه ورته وی کچرته کې په دې ټکی لري کول باندې د کافر کیږي یا تاسو کافران کېدلې نو چې کله نبی علیہ السلام د سہیل ابن عمر سره صلح کولا هغه ورته چې رسول الله بنلی کې نبی علیہ السلام رسول الله تلری کا نبی علیہ السلام پر رسول الله ټکی کټکول باندې رسالت نه لري کیږي صلح فرات لاله نو امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی په امیر المؤمنین ټکی لري کول سره د امارت نه لري کیږي صرف صلح راوستلو د پاره دا کار کړی آی کې 2000 کسان واپس شو هغه صحیح اسلام او نور چې کوم سلور زر او هغه دغه قتل نو دې کې د نبی علیہ الصلات والسلام د صلح د پاره هغه دغه ټکی چې رسول الله هغه تلری کو دا اولی کله شو بسمک اللهم هذا ما صالح علیه محمد ابن عبد الله سهیل ابن عمر دا ټکی اولی کله شو د اصطلاح علی وضع الحرب عن الناس 10 سنین په دې باندې صلح را چې 10 کال بعد د خلکو په میس کې جنگ نوي 10 کال پورې د دوی په میس کې به جنگ جګړه نوي دا اولی کله شو بیا دا خبره وا چې څوک د قریشو نه رالل او د محمد ملګری کیږي صلی الله علیه وسلم نو هغه به موږ ته واپس کیږي او کله هغه نه څوک قریش ته راځي واپس نه هغه به نه مني کیږي ظاهر کې دا شرط هم ډیر زیات د کمزوري ښکارا کېدو او نبی علیہ السلام ته پته وا چې زما په ملګرو کې څوک داسې نشي چې هغه دې تر واپس ار دې هغه با سټیم پر خیر دې بند کی او چې کله انسان لګ ودر دیږي هغه شوق او مینه زیاتیږي هغه طرف ته نبی علیہ السلام ادم اولی کا بیا دا خبره درېمه خبره دا اولی کلا چې څوک د نبی علیہ السلام په عهد کې داخلي دل غاړي په عقد کې داخلي دل شي چې څوک د قریش معنا د دې ډلې سره شریکي دا غي ډلې سره یو قبيله شریکيږي معاهده کې اگر که په کفر کې په اسلام ناغه شریکي دل شي نو خزاع قبيله راټوپل چې نحنو فی عقد محمد وعهده منګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډله په هغه په عهد کېو بنو بکر قبیله و نحنو فی عقد قریش و عهدهما موږ د قریش سره ملګری د دوی په عقد کیو بل شرط بدای چې تب سکل واپس کیږي راتلون کی کال کې ورادي موږ به د مکی نه اوځو ته ورته داخليږي درې ورځې باندې دې کې صرف پاتې کیږي سوا باندې او ځان سره دومره اسلحه راوړي چې صرف یو عام شاه سوار ځان سره کوم توره ګرځي د دین علاوه بل نور اساسله نوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټیک دا اولی کا مونږ براتلون کی کال باندې راځو درې ورځې په پاتې کیږي اسلحه به سره نه دا خبره چولی کله شولې په دې دوران کې دا کم کس چې د نبی علیہ السلام مخه تناس دے کم کافر سہیل ابن عمر د زوی دې په زنجیرونو کې تړلې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ اگر علی او نبی علیہ الصلات والسلام او هغه ملګرو ته چې زه مسلمان یم او دوی ما دردی زوري چې کله دا سہیل ابن عمر خپل پلار د زوی ولیدو نبی علیہ السلام ته فرمایي دا اولنې خبره ده دا زموږ لیکل شوی دی چې کم کس زمونږ نه تاسو ته درلې به موږ ته واپس کوي او چې تاسو ناراضي به موږ نه واپس کوو اولنې خبره په دې باندې عمل وشي چې دې به اوس ما ته واپس کوي هغه په مخه وهلو باندې په شروع کړل خپل زویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویټیک د ما لیکل کړی دي او دی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایي صبر کوا الله رب العزت بستا د پاره یا ابا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا صبر کوا اے ابو جندل او دا د ثواب ذریعہ غنا الله واستاو د نورو کمزور سلار خامخا راوباسي نبی علیہ السلام هغه واپس کو هغه چې والي
یا معاشر المسلمین ارد الى المشرکین یفتنوننی فی دینی، اے مسلمانانو ما بیا مشرکانو ته واپس کوي چې دوی به مال عذابونه راکوي، مال به سزاګانې راکوي. نو د مسلمانانو په زړونو دغه مخکې شرطونه ډېر ګران لګېدل، زخمونه جوړ کړي وو، او چې کله د در چغې اورېدلې نو مالګه پې دوړېدله. خو د نبي علیه الصلاة وسلام او د الله رب العزت په ښودنه باندې هغه د صبر تلقینو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جندل ته موږ لیکل کړی دي، چې لیکل نوې شوی نوې واپس کړي، خو لیکلو نه پس چې زوستا نو واپس کوم دا به غدر وي، او غدر موږ نشو کولای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کوي عمر فاروق رنځدې شد ته خاطر आले او ورته وایي چې دا مشرکان دي، اصبر ابا جندل فإنه انما هم المشركون وانما دم واحدهم دم كلبنا. صبر کوا ابو جندل دا مشرکان دي، دوی وینه په شان د سپي باندې را، دوی د سپي وینه تویل یو شی دي، اور ورته نږدې کېږي د توري دا چې کوم دا د نیولو طرف دی، لاس کې هغه د طرف تراسي نږدې کوي چې د مشرکانو وینه چې د سپي په شان ده. مطلب د عمر فاروق د خپل بیانې چې زما مطلب دا د جندل به زما د لاس نه ابو جندل به ټول راخ کې را پلار دا سر به پیوي. لا بس دې چې لا معاهده خو تام شوی نه دا اگر کې لیکل شي او در پاسې دل نه مخ کې ودا کارو شي دې به مونږه واپس نه کو کافر وتا. پیغام په دې خبره باندې پوه شو، لیکن د پلار په وینو تیولو هغه بخولو کو بس واپس شاوي سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا لیکل وکړل دا غینه پس بیا پاغه باندې گواهان ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عبدالرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن سهل ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، محمود ابن مسلمہ، سب مسلمانان او سب کافران سره هغوی د طرف نه مسره مسلمانان د طرف نه دا لیکل وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه هدیه روانه کړې ځان سره او نیت د عمره کړو. نبی علیہ السلام په هغه ځای کې حلق الراس خپل ویښتو هغه اوخرول او قربانی وکړه. صحابه چوکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ناویم چا ویښتو واړه کول او چا خرول بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هغه خلکو ته کتلی دي چې د نبی علیہ السلام په شان او هغه په سیرت او هغه باندې عمل کړي نو يرحم الله المحلقین، رحم دیو کہ اللہ پاکستانو چاوی ویخت بالکل خرولی دی. صحابو دا اللہ رسول المقصرین یا رسول اللہ چاچی وارکڑی دی پاگوی دیم اللہ رحمو کی. نبی علیہ السلام سغاگ نکی. بیا نبی علیہ السلام فرمائی یرحم اللہ المحلقین، صحابوی والمقصرین یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام بیا چپ شو. بیا نبی علیہ السلام فرمائی یرحم اللہ المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام په سلورمه پیره والمقصرین چې چا ویخته واړه کړی دی پاغې دیم الله رحم وکي. صحابه او چا ویخته خرولی او چا واړه کړی دی او هغه ځکه چې کوم اوخه ځان سره بوتلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اوخم بوتلې چې کوي د ابو جهل ناغسته او داغه په تندی باندې د سپینو زری او کړیم لګیدلې و او د دې د پاره دا بوتلې چې مشرکان په نورم غوسه کی لیغیظ بذالک المشرکین، مشرکان هغه ال تعالی کو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیبیه مختصر دغه حالاتو. حدیبیه دا د هغه ابو نوم دی ول حدیبیه بئر دا یو کوی دی دغه په نوم باندې دغه ځای مشهور دی او هغه کوی کې اوبه نوي سمامولي اوبه هغه صحابه را استلی دی بیا پریشانی و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ما فضل من الوضو چې کم د اوداسنه او په پاتې شوی یا هغه نیزه او هغه همسا دغه په ذریعہ باندې هغه او الله سیوا کړی وي او دا ډیر کارته داسې شوی. خصائص الکبرى کې علامه سیوطی دارنګ د سیرت کتابونه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سو موقعو کې داسې شوی دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ګوتو مبارکو کې خودلو سره او به دومره رواني شوی دي، دومره ډیری شوی دي چې هغه په سونو نه په زرګونو خلکو سکلی دي
یو موقع کې صحابه سره وب ختم شولې. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې الله رسول خلق د تند نه هلاکیږي د او د سو بنشتره. نبی علیہ السلام چې چا سره معمولی اونې وب پاتې شوی وي، ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ داغه یو پیر داغه وبونه خلکو او د سونو وکړ. نبی علیہ السلام یې کوم چې لګي پاتې شوی دا اوساته د دې لپاره بسو جدا یو حالت پیخیږي. نبی علیہ السلام پاغي کې دا ګوتې مبارک خپل ویخي دي او دا غوتونه داسې چیرې روانې شوې دي چې کم 300 کسانو 300 لخر هغه ټول سکلي دي، لوخي ډکړي دي، هغه نه ختميږي. صحابي چې کله دا خبره ذکر کوي نو چاته تاسو کو چې تاسو کسان وای هغه یک لو كنا 100,000 کچره موږ 1,00,000 کسان وینم هغه به هغه ته پوره کېدل. داسې عبد نبی علیہ السلام د ګوتو مبارکونه روانې وي. یو غزوه کې نبی علیہ الصلات والسلام صحابه سره وب ختم شولې. دا الله رسول هلاکیږي وب نشته. نبی علیہ السلام یې کېنه دي پړاو کو قافله کې ناستله. نبی علیہ السلام دو کسان اورېږي ورشي تاسو ګورئ د وب معلوماتو کوي. یو بډای زنانه سره ملاو شو. هغه زنانه ته وای وب کم ځای کې دي. هغه ورته وای د وبو پرون دا ټیم زبر دې نه د وبو فاصله دومره ده لکه پرون دې ټیم زبر دې نه روان شي مو بیا دې تر ورسېدل ما